دوحه کې افغان سولې خبرو کې یوه ښکېله غاړه بیا وایي د دواړو خواوو مرکچي پلاوي ترمنځ اوس د اصطلاحاتو پر سر اختلاف شته. دغه سرچینه وایي په دې اړه بحثونه روان دي خو دواړه غاړې لا سلا شوي نه دي. د همدې اصطلاحاتو او کلماتو پر سر یوه بله زیاتونه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح کړې او وایي د افغان سولې خبرو په تړاو د اصطلاحاتو کارولو ته باید پام وشي ځکه چې دا اصطلاحات ډیر مهم دي. ښاغلی صالح وایي څه چې په دوحه کې روان دي هغه افغان سولې مذاکرات دي چې د جګړې د څو اړخیزې څیرې او حل لارې منعکسونکي دي او دا بین الافغاني مذاکرات نه دي. ښاغلی صالح تر دې وړاندې د افغان سولې په تړاو د اصطلاحاتو کلماتو او سمبولونو ته اشاره کړې وه او ویلي وو اوس دوی د سمبولونو په جګړه کې دي او په اسانه ورنه نه تیریږي. ښاغلی صالح وایي افغانان ډېر حیاناک خلک دي چې طالبانو د دوی کلتور خلک او ښځې سپکې کړي دي. هغه ادعا کوي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې له کومې مقررې پرته له خلکو عشر او زکات ټولاوه او اوس ورته سند نه لري او د دغه ډلې ډیری کارونه پر انډیوالۍ ولاړ وه. تر ښاغلي صالح یوه ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم د طالبانو واکمني زورواکي او دیکتاتوري بللې وه. طالبانو د ښاغلي صالح او ښاغلي دانش څرګندونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا یې د همدې ډلې په اړه ناسم پروپاګند بللي دي. همدا تا ویلي ما ویلي په داسې وخت کې تودېږي چې دوحه کې د اصطلاحاتو پر سر رامنځته شوي خنډونه خبرې ځنډوي. د خبرو ځنډ په دې معنی چې د ټوپک خوله لا نه ده پټه او مالي او ځاني زیانونه یې ورځ تر بلې ډېرېږي. شازیه حیا، کابل.